له دندې نه بیرته څه وخت راغلی؟ ډېر وخت نه وی. پرون سهار راغلو سلچوکه. الیاس مې ونه لیده. د کارتل له ډلې نه څوک نه ښکاري؟ هغوی نه دي راغلي، اوس هم په دنده کې دي. پوه شوم. ستاسو ژوند څنګه تېرېږي؟ څنګه به تېر شي تورن صاحب، څنګه به تېر شي؟ هڅه کوو چې ښه تېر شي، البته که زموږ په وس کې وي. والا چې ته بیخي رښتیا وایې چې اقدام داسې ښکاري چې ګواکې موږ ټول یو ځای له یو جګ ځای نه لاندې راغورځېږو. هڅه کوو چې ځانونه وژغورو، خو هېڅ څه مو له لاسه نه راځي. جنرال صاحب، څه خبره ده؟ یو حالت دی چې باید تاسې وګورئ. د څه په اړه؟ د کارتر ډلې په اړه جنرال صاحب. دا غم هېڅ نه خلاصېږي. راحت ډګروالا ادعا کوي چې د کارتال ډله ورسره ده. څوک؟ فکر کوم له کومې ډلې سره چې هغوی جنګېدلي د هغوی مشر ده. له موږ سره خبرې کول رد کړي. غواړي له تاسو سره خبرې وکړي. له ما سره؟ هغه اوس هم په تمه ده. سمه ده، ډېر ښه. وصل یې کوي چې څه وایي. آخر هم ما فکر وکړ لکه چې زه مو هېر کړم. جنرال احمد کوتا، آخر دې هم تشریف راوړ. ویلي دي چې زموږ عسکر له تا سره دي؟ ډېره بیړه لري جنرال، د نوم پوښتنه مې نه کړې. زموږ عسکر چېرته دي؟ سمه ده، خو ومې پېژنې جنرال. کله چې مرګ دې دروازې ته راغی، که په نوم یې هم پوه نه شي، هغه پېژني. خبره مه اوږده کړه. زه څنګه پوه شم چې زموږ هغه عسکر له تا سره دي؟ ووایه. ثبوت غواړې؟ درته ښیم یې. له ما سره راشه. ورته وښیم لکه چې دا قوماندان دی، ټپي دی. ټپي ګواښونکی نه دی، خو بیا هم د وینې ضایع کېدلو له امله یا هم د میکروب له امله مړ شي. دردونکی ده. خدای دې خیر کړي. سر دې پورته کړه، پورته کړه. لاس لرې کړه، بې شرفه لرې کړه. لکه چې د عسکر لږ هیجاني دي. ژوندی نشي پاتې کېدلی. د په ستونزه تر اوسه پوه نه شو، خو د وخت په تېرېدو سره به پوه شو. زه تا پوهوم دي. زه د سمسې پوهوم دي. سمه ده، همدومره ثبوت بس دی. اوس خو به دې باور راغلی وي جنراله. کسان مو له ما سره دي. اوس نو اصلي موضوع ته راځو. خو زه غواړم چې له تا سره د هغه په اړه یو څه خبرې وکړو. دا اوس څه معنی لري؟ ډېر ساده. ستاسې د عسکرو په مخ کې خپلې ټولې غوښتنې یوازې تا ته وایم. چټیات ویل بس که، هر څه چې وایې زر یې ووایم. اوه، ته د لوبې په پیل کې چا نه وایې؟ داسې چې د نو لوبه نه کوو. ستاسې کسان ستا په مخ کې یو ولو وبه یې وژنو، کیسه ختمه. صبر وکړه. پوه نه شوم، ومې ویل صبر وکړه. سمه ده، څه چې وایې منم یې.
جنرال صاحب پام کوئ چې د بشرف خبره ونه منئ. جنرال صاحب پام کوئ. بشرف رزیل خدای دی ووهه. ما اوامر وکړه ډګروال. امر پر ځای کېږي جنرال صاحب. له سیګنال نه موټر ځای په ډاګه کې دوه بریدمنې. نه ډګروال صاحب موږ اوس هم هڅه کوله. سمه ده وخت نه ضایع کوو. د کمپیوټرونو د مرکزي شعبې نه هڅه کوو چې ځای په ډاګه کړو. امر پر ځای کېږي ډګروال صاحب. دویم بریدمنه له موږ سره راشه. دلته څه خبره ده؟ نه پوهېږم لومړی بریدمنه، زه هم نه پوهېږم. جنرال صاحب دننه یوازې دی؟ هو لومړی بریدمنه. مارکوس یو مبهم نوم ها. د زیږېدنې ځای فرانسه، د زیږېدنې نیټه 10 اګست 1920. د مور نوم بالا بالا بالا، د پلار نوم بالا بالا بالا. ما ته وګوره، دا خبرې بس کا، چټیات ویل بس کا، دا وایي چې ته څه غواړې. زه هم خوشحاله شوم جنرال. اوس نو ستاسې په زندان کې زموږ د سازمان یو ډېر مهم کس باندې دی. ته څوک یادوې؟ نوم یې څه و؟ ها ما هوا. هغه به ته موږ ته راکې. داسې کار هېڅکله م امکان نه لري. هغه څه وکړه که ورکېدل اګر هېڅکله هم تا ته نه درکوو. هغه به ما ته راکوي جنراله، هغه به ما ته راکوي. او وروسته اوس تاسو کولی شئ پښتو سیریالونه د پښتو ډرامه اپلیکیشن نه را ډاونلوډ کړئ. پښتو ډرامه اپلیکیشن په پلی سټور کې موجود دی. همدا اوس لاړ شئ او را ډاونلوډ یې کړئ او خوند ترې واخلئ. پښتو ډرامه .pd فیسبوک پیج لایک کړئ او خپل نظرونه زموږ سره شریک کړئ. راکوي. او وروسته له تا نه چې دویمه غوښتنه لرم، هغه به ترسره کوي. دویمه غوښتنه هم لرې که نه؟ کوم کس مې چې درته ویل هغه به ذات خوشي کوي. وروسته به خپل ځان ووژني. خپل ځان ووژنم؟ ته لیونی یې که څنګه؟ ته به خپل ځان ووژنې. په یو ښکاره ځای کې به خپله وروستۍ دعا ولولې. له هغه نه وروسته به خپل ځان په سر وولې. خپله توپنچه به واخلي. د ټولو په مخ کې به خپل ځان به په سر وولي. تا عقل له لاسه ورکړی. د خپلو عسکرو لپاره ته دا کار نشې کولی. زه ډېر څه نه غواړم کو تا نه. یوازې یو ډز ځان په خپل سر ووله. جنرال صاحب پام کوئ چې داسې یو کار ونه کوئ. موږ دا بېشرفان همداسې نه پرېږدو. پام کوئ جنرال صاحب. دا غلی کوئ. بېشرفه رزیلانو خوشه کوئ. زمری ته ښه ښه یم ښه یم ښه یم. ځان وژنه به کوي. د ځانګړو ځواکونو اړوند یو جنرال یوازې د خپلو ناکامیو له امله خپل یو شمېر عسکر د مرګ خولې ته غورځوي او دا نشي زغملی. ځان وژنه کوي. ډېره دردونکې ده. واه 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 واه. جنرال احمد نورې ته دلته څه کوئ؟ ما ونه ویل چې هېڅوک را دننه نه شئ. بخښنه غواړم. ځه وځه. امرم پر ځای کېږي. او وروسته زه ستا ماته نیسم جنراله. معامله همدا ده. که نه نو له عسکرو سره د خدای پاماني وکړه. مه ډارېږه. زه تا ته وخت درکوم. اخر دا خو هېڅ یو اسانه پرېکړه نه ده. خو
خو جنراله ته تل شهیدېدل نه غوښتل لکه چې هغه ټولې لافې وي. جنرال کوتانا ماهوان به موږ ته راکوي خپل ځان به وژني. ډګروال چېرته دی؟ د کمپیوټر نو مرکزي شعبه کې د جنرال صاحب. خبر ورکړه چې زه راشم. امر پر ځای کېږي. ماهوان به موږ ته راکوي خپل ځان به وژني. ماهوان به موږ ته راکوي خپل ځان به وژني. جنرال صاحب ډګرواله دا سړی له موږ نه ماهوان غواړي. ماهوان هو که هغه ورنکو زموږ ټول عسکر وژني. جنرال صاحب هغه ترهګر په دوو پوستو برید کړی او د عسکرو قاتل. ډګرواله زه په دې ټولو پوهېږم. حسنه ما هغه ته ویل چې دا امکان نه لري. لورې له سیګنال نه مو ورته ځای په ډاګه که نه جنرال صاحب خو موږ اوس هم هڅه کوو. دوام ورکړئ. د اطلافي ډله دې چمتو اوسي. کله چې ځای په ډاګه شو زر دې ورشي. امر پر ځای کېږي. له امنیت سره د اړیکه ونیسي او هڅه دې وکړي چې په زندان کې له ماهوان نه حال واخلي. وبه ګوري چې د مارکوس په اړه څه ملاسته راځي. همدارنګه د هغه پخوانی جرمي دوسیې دې به کتل شي. ګورو چې څه ملاسته راځي. امر پر ځای کېږي جنرال صاحب. هر څنګه چې کېږي خپل عسکر له تا نه ژغورم بې شرفه. له توران صاحب نه ډېره وینه روانه ده. بې شرفانو ان وینه هم ورته ونه دروله. توران صاحب څنګه یې؟ زمونږ په سر په زغمونکو انسانانو هېڅ هم نه کېږي. موږ زغمونکي داسې ټپونه مو نشي وژلی. انشاءالله توران صاحب انشاءالله. دویم بریدمنه ستا په اړه به جنرال صاحب کوتان څه وکړي؟ زه په دې ډاډمن یم چې هغه بې شرف ماهوان خو نه خوشي کوي. خو هغه بله غوښتنه یې نه دویم بریدمنه نه هغه بله غوښتنه هېڅ مې یادوه. موږ باید له دې ځای نه د وتلو یوه لاره پیدا کړو. آرامه اوسه زمرې آرامه اوسه. شمېر یې ډېر زیات دی. د توران صاحب حالت هم ښه نه دی. ډېره مرګ ژوبله وي. خو بیا هم یوه چاره به وکړو. هاګیر چیرته دی؟ د باندې چمتووالی نیسي. ورته ووایئ بیړه وکړي. وخت دې نه ضایع کوي. ناوخته کېږي. خدای دې ته ووهي رزیل. دویم بریدمنه دوی به څه پلان نیولی دي؟ والا له دوی نه کوم خیر نه وینو زمرې. کوم پلان به لري خو خدای دې خیر کړي. زرکوي ملګرو هله بیړه وکئ بیړه وکئ. جنرال صاحب دا د ماهوان دوسیه ده. په خپلو مخکینیو وزاراتو کې د مارکوس په اړه هېڅ هم نه دي ویلي. همدارنګه له سازمان سره د اړیکو درلودلو پر مهال یې د مارکوس په اړه هېڅ هم نه دي ویلي. سمه ده. بیا هم د څېړنې کولو لپاره موږ امنیت ته خبر ورکړه. هو جنرال صاحب.
ورسله څو میاشتو تاسې بیا څنګه دلته راغلی څه خبره ده دا سړی پیژنې اړتیا ده چې ویې پیژنم پوښتنې ته ځواب راکړه پیژنې کې نه پیژنې کله چې یو انسان ډېر بند پاتې شي د هغه د مغزو حجرات وژل کېږي پوهېږي که نه وایم چې که زه ووځم تازه هوا واخله کله چې حافظه مې په ځای شي تاسو څه وایم جنرال صاحب ځای مورته په ډاګه که کوردینات مو واخیستل ډېر ښه زر لاس په کار شي امر پر ځای کېږي لمړی بریدمنې څه خبره ده د اطلافي عسکرو ډله عملیات ته ووته فکر کوم چې کارتار ډلې سره اړیکه پرې شوې د ترهګرو لاسته غورځېدلې دي یعنې څنګه هغه ډله چې لیاس هم پکې دی لمړی بریدمنې هو د کارتار ډله یعنې الیاس هم خدای دې هغوی ووهي خدای دې هغوی ووهي له یوې خوا نه مو 5 کسان شهیدان شول بله ډله مو د ترهګرو لاسته وغورځېده او موږ دلته ارامه ناست یو سلجوقه ارامه اوسه دا تلانو ډله چېرته ده لومړی بریدمنې دا تلانو نامتو ډله چېرته ده موږ دلته خواره واره یو دا تلانو د ډلې نور کسان چېرته دي دا تلانو ډلې نور کسان چېرته دي لومړی بریدمنې موټر دې راته خراب کړ ته د سړک په منځ کې څه کوې ها ځان د مصیبت لټوې وروره داسې مه کوئ زه د سړک په غاړه وم تاسې راغلی زه مو ووهلم خبرې مه کوه چې بیا د مرده روم د کم عقل زویه ورته شه هغه ونیسئ منډه کوئ منډه کوئ منډه کوئ آخرم کار پیدا شو بیا کار پیدا شو ودرېږه مه تښته ودرېږه مه تښته ته چېرته ځې ها چېرته ځې ما ته بیا کار پیدا شو زه به اوس له تاسې سره ګورم هم مه په موټر ووهلم او هم مې وسوهئ د بښنې غوښتنه پر ځای اوس ځواب هم راکوې خوشې مې کوئ تاسې څه کوئ څه خبره ده تاسې څه تاسې نه شرمېږئ چې ټول دا هلک وهئ ته نه زوږي ها تاسې څه رزیله ستاسو زور په دې هلک باندې رسیږي ها تاته یې څه ها راځه والله آفرین د زمریانو دې ځوانانو ته وګوره بېشکه مو د زمري بچیانو بېشکه راځه رزیله راځه اتا ترک څه ویلي زموږ ځوانان زموږ قوت دی ویې وهئ په لاسونو مو برکت شه ځوانانو هله والله آفرین والله بېشکه مو ځوانانو میندې د ستاسې په څېر اولادونه وزېږوي بېشکه مو ملګریا دوی مقاومت کوي مونږ هم ورته مقاومت ښیو ملګریا نه ده پرېږدم څه وشول ته ولې خاندې ماما ډېر ښه ماما ته غټ سړی مه خانده
غږ د سیل کولو پر ځای به دې له دې سره مرسته کړې وه. ملګرو دوام ورکړئ په لاسو مبارکه شه وهل خوړل یې حق والله آفرین. د سړي ته وګوره حیران شوم والله. ملګریا دا کار اوږد شو ختموئ. سبا ده ملګریا. راځه راځه. په ګونډو شه. وروره قربان مه شم ما پرېږدئ. داسې بیا نه کومه کومه وکړه زه به بې شرف یم. ډېر مو ووهلم وروره موږ دومره نه ووهلی. څوک چې ظلم کوي همدا به یې حال وي. ته ولې خاندې ماما؟ له سهاره ایسې دلته همداسې ولاړ یې. لږه مرسته دې ونه کړه شرم دی. پرېږده یې ملګريه پرېږده. سپین ګیری سړی داسې یې کوئ. سپین ګیری؟ هو سپین ګیری. په اعصابو کې دې هم فرق شته. دا لیونی دی ملګريه. هو ملګريه. ماما وګوره فلم خلاص شو. ځه خپل کار وکړه ماما. ځه ځه. ښه نو ملګريه اوس څه کوو؟ اوس به نو پولیسو ته زنګ ووهو؟ نه څه کوو ملګريه؟ صبر وکړه اوس یې وګوره. اوس پولیسو ته زنګ ووهه ملګريه. د ده غوږ ته یې ونیسه. ډېر ښه. خبرې وکړه ورته ووایه چې موږ هلک ووهه راشئ موږ ونیسئ. سمه ده وروره. خبرې وکړه که نه؟ بلې خبرې وکړه وروره. موږ یو چټي کار وکړه. یو هلک مو ووهه او زما ملګرو هله موږ پسې راشئ وروره. موږ بوځئ زرکه به هله راشئ. سمه ده بس دی بس دی. ګوره رزیله ټلیفون دې واخله. ګوره ستاسو د دې کار سزا یوازې په دې وهلو نه خلاصېږي. سمه ده وروره زما په خبره پوه شوې؟ ګوره وروره ته له دوی څخه شکایت وکړه. که چېرې اړتیا شوه موږ هم شاید یې ورکوو. سمه ده وروره ډېره مننه. سمه ده ملګريه. دا سړی اوس هم ګوري. ورپسې مه ګرځه ملګريه مه ګرځه. ملګريه د سړي زه ډېر حیران کړم. کاکا قربان دې شم لاړ شه که نه؟ که لاړې په موږ به لوی احسان وکړې. کاکا ماشاءالله ماشاءالله والله د زمریانو په څېر ځوانانو بېشکه والله آفرین په دې ځوانانو تکړه خو خولې یې د خیاطۍ ماشین په څېر دي چک شک شک. دا وسکه یوه قاشقه نور هم وسکه زویه. هله زرکوه زویه خوله دې خلاصه که. آفرین زما زویه. حیدره ته څنګه یې چېرته یې؟ ښه یم ګوک چې یو دوه ځایه مې کار پیدا کړی ده هغو لیدو ته ځم. حیدره ته ډاډمن یې که نه؟ ګوره وروسته به بیا پښیمانه شي. حیدره ته پرته له یونیفورم نه ژوند نشي کولی. زه درته څه وایم تر اوسه دې کلنۍ رخصتۍ نه ده خلاصه شوې. لږ نور هم فکر وکړه. ګوک چې موږ باید همدا یو ډول خبرې ونه کړو. ما خپله پرېکړه کړې ده وروسته بیا سره وینو. حیدره بیا ضد کوي حیدر بیا ضد کوي. حالا ګرانه خوب آفرین دې پته. بله مور جانې څنګه یې؟ زه ګوګچه یم. ومې پېژندې لورې ومې پېژندې. ښه یم څنګه به اوسم؟ لږ لوښي و هغه مې مینځل لور جانې. ډېر ښه دی کول.
په لاسونو دې برکت شه. ژوندی اوسې لورې، ته څنګه یې؟ ها لمسی مې څنګه دی؟ حیدر څنګه دی؟ تاسې دلته رانغلې لورې؟ ډېر وخت تېر شو خو تاسې دلته رانغلئ. والا ومه نشو کولی مورې، ته رښتیا وایي، یعنې هر څه چې وایي حق دې دی. مورې هغه ما ویل چې څه خبره ده انګورې؟ څه خبره ده؟ خبره مه پټوه که نه لور جانې، هله راته ووایه. په اصل کې مورې زه حیدر ته قناعت نشم ورکولی. هغه وایي زه خپله استعفا ورکوم. استفراغ دې وویل؟ څه پرې شوي لورې؟ ګوګ چې زما زوی لیونی ده، خو هغه په ما باندې ډېر زیات ګران دی. واوره هغه ته نرم خواړه تیار که وارې که لور جانې، او لږې مستي ورته ورکه ښه کېږي. نه مورې کانګې نه کوي، ولې کانګې وکړي؟ ماشاءالله صحت یې ښه دی، ته اندېښنه مه کوه. زه استعفا یادوم. استعفا دې وویل؟ هغه څه شی دی؟ عسکري پرېږدي مورې، حیدر عسکري پرېږدي. ته مورې والا هر څه مې ورته وویل، قناعت یې ونه که. په ویلو ستړی شوم، خو بیا هم هغه قناعت نه کوي. ان د بل کار لټول یې پیل کړي. حیدر وایي زه عسکري پرېږدم. ته څه وایې انګورې؟ دا څه ډول کار دی؟ ها د عسکري پرېښودل څه معنی لري؟ زه به هغه سره ګورم، زه به ورسره ګورم. دا ولې داسې کارونه کوي؟ مورې والا زه هم نه پوهېږم چې څه وکړم. آخر مجبوره شوم چې تا ته زنګ ووهم. هغه ضدي دی ضدي. دا څه معنی لري چې عسکري پرېږدم؟ ما هغه د عسکري لپاره نړۍ ته راوړی دی، لوی کړی مې دی، خپلې شیدې مې ورته ورکړي. زه به له هغه سره ګورم لورې. ته ټلیفون بند که. حیدره زه به در سره ګورم. ضدي انسانه ضدي، له تا نه بیخي لیونی جوړ شوی دی. زه پوهېږم چې له تا سره څه وکړم حیدره. مصطفی ته شاته پورته شه. هله زه ته شاته لاړ شه. ترور جانه داسې چېرته ځې؟ عقاري ته ځم. خیرت خدای. د خپل عسکر زوی څنګ ته ځم. څه کار لرې؟ یو وړوکی کار لرم. هله زر کوه، ته حرکت وکړه، نور څه ته په تمه کېږي. هله نو سمه ده دا دی حرکت کوه. زما ګرانه، کله چې په دې کور کې ګڼه ګوڼه کمه شوه، ته مړاوې شوې که نه؟ یار میں غنم رنگ دے پکا کاکڑو کی لوی شوی دے تور باڼو خمار لري زړه ران وړای دے یار میں غنم رنگ دے پکا کاکڑو کی لوی شوی دے راشه زموږ ملک ته یو څو شپې ماته لشي ملک د اتلانو دے هوا بده بدل شي یار میں غنم رنگ دے پکا کاکڑو کی لوی شوی دے تور باڼو خمار لري زړه ران وړای دے یار میں غنم رنگ دے. حالا نو پام کوئ، هیڅ ستونزه به پیدا نه شي. راځه مورې څه خبره ده؟ وایه دود دی. څه وشوه؟ پروتو کې. او دا څه وشوه؟ مور مې ډزې کوي. دا چیرته کېدم؟ د ماتېدو شیان دي. اوس یې دلته ږدولو. په خیر راغلی. سهار په خیر. سهار په خیر جګړن صاحب. سهار په خیر راکمه. والله تاسې مو وخته راویښ کړی، ډېر زیاتونه کوي. داس خبرې مه کوه بیرم. رايکه ماته را. زه ستاسې دا نیکي هېڅ کله هم نه هېروم جګړن صاحب. ستا د کورنۍ، ستا خدای دې له تاسې ټولو نه راضي شي.
افند خوشحاله اوسې ترورجانې ما ونه شو کړی چې ستاسو څنګ ته راشم اندېښمنه شوم څنګه یې کوم څه ته اړتیا لري ژوندی اوسې لورې دا چې ته زما داسې پوښتنه کوې ما ته همدا بسنه کوي نور به څه ته اړتیا ولرم لورې یوازیتوب سخت دی لورجانې ما د هغه پوښتنه کوله ای ما ته وګوره ته مې د دروازې په خوله کې په خبره کولو ونیولې راځه دننه راشه راځه صبر وکړه زه تلیفون ته ځواب ورکړم ته دننه لاړه شه کښېنه سمه ده راځه لورجانې راځه دننه راشه بله کانا زویا ته ښه یې که نه اوس څنګه یې زوی جانه مورې زه ښه یم او مې غوښتل پوښتنه دې وکړم ته څنګه یې کومه ستونزه خو نه لرې که نه څه ستونزه به ولرم زویه راته ستا د نشتون نه بله هېڅ ستونزه نه لرم زما ګرانه کانا زویه ته کور ته نه راځې مور جانې مخکې مې هم درته وویل زه نور نه یم ژوند به تل همداسې تېرېږي داسې تر څه وخته پورې زویه مورې زه نور انقرې ته نشم راتلی زما لپاره هغه کتاب وتړل شو چې ته هر وخت مې وغواړې حرکت وکړه زما څخه ته راشه خو خیر دی پوه شوم کانا فندا دلته ده تلیفون به ورکړم چې غږ یې واورې مورې داسې مه کوه خیر دی سمه ده سمه ده ته ماته اندېښنه مه کوه زه بیا درته ځم سمه ده سمه ده زویه خدای دې مل شه زما ګرانه ځان ته ډېر پام کوه فندا لورې فندا ای الله توبه خدایا وروره ته اسکارې همداسې ده که نه څه ته پرون هم راغلی وې ومې ویل چې دا سړی مې هرومرو چېرته لیدلی دی کله مې چې فکر وکړه په یاد مې شول چې چېرته مې لیدلی له نن 19 کاله مخکې د پویراز غونډۍ په سرحدي پوسته کې له یوې ډلې سره د عملیاتو لپاره راغلی وې هغه وخت نوی فارغ شوی وې لومړی بریدمن وې خو سترګو کې د اور وزویه هیجاني وې زړور وې له هماغه وخت نه معلوم و چې ته یو غیرتي عسکر یې زما زویه ښه نو تاسې غازي دویم بریدمن خلیل یلمز د هغې پوستې دویم بریدمن وم دویم بریدمن خلیل ها ستاسو له تګ نه یو کال وروسته په نښته کې زما یوه پښه له منځه لاړه له هغه نه وروسته د معلول په نوم تقاوت شوم کله چې یو انسان یو ځل عسکري پیل کړه بیا یې په اسانۍ سره نشي پرېښودلی زه هم په دې عمر کې په یوازې ځان په یوه پښه دلته د دې شهیدانو د هدیرې پیره کوم ښه نو ته دلته څه کوې عسکري دې پرېښوده
سمه ده خو ولې ستا په څېر یو عسکر ولې خپل یونیفورم وباسي که ته ونه وایې زه پوهېږم وروره ځینې پیدا کېږي وایي چې د ژغورېدلو جنګ هېڅ ګټه ونه کړه هغه وخت باید دا ځوانان دا شهیدان له قبرونو نه راپاڅېږي او خپل غږونه باسي پوهېږې وایم چې اوس نو باید د دوملو په نار د چپل غونډۍ د لوی غونډۍ ځوانان پاڅېږي او خپل غږ وباسي سمه ده زموږ لپاره به هم څوک داسې ووایي وروره وبه وایي چې دا ملول خلیل المسپکاتو کې په ضبط کې د جهنم په دره کې په شمال عراق کې هېڅ نه ده جنګېدلی د دویم بریدمن خلیل د لعنتي پښه چې له زنګون نه پرې شوې د خپل هېواد له خاورې نه قربان کړې ده زویه قربان کړې ده موږ په بل ډول نه وژل کېږو کله چې موږ هېر شو وژل کېږو دا شهیدان او دا ځوانان کله چې هېر شي وژل کېږي وروره کله چې هېر شي کله چې هېر شي راتلونکې برخه وروره تو سنګر ونیسئ لومړی بریدمنه ته ښایي ډګروال صاحب یو کس مو شهید شوی ستاسې د عسکرو مغزه به یو وشیندل شي په دې خبرو اوسه ما خپل شرطونه درته ووایم دا د ګلنا نازک او له تیږې نه کلک زړه لري دا هم په دنیا کې د جنګېدلو یوه دنده ده